یو ګاک راغی هغه دې وشړلو پسته خوري بادام خوري پروت خوري د دې خبرو ضرورت څه دی چې خرڅولی یې نه شي خو ما ته ویوه د غوا نه دې ولا ګرډي موټر جوړ کړو نو هغه د اخیستی شي نو څه وکړمه که غیبت یې ورته وکړم هم څوک نه لري او که خیم ورته هم څوک نه لري بس خپل یې خرڅوه او زه درنه لاړم زه درنه لاړم خو خلک صفت کوي نو دومره خو م نه کوي چې بس دا مننه زه په خپلې ولې نه خرڅوم ځه خپل کار کوه السلام علیکم ګلاخره وعلیکم السلام بیا مشاله کا خیر جوړ تازه چال دی ښه دی غواګان لا چې دی بوتاوو لکه او کنه چې مړی او کنه داسې کار وکړو باندې بې زبانه دي که نه لږې په خېټه ماړه ساته وړي دې د وجې خو دا خرچه کوو دا بورې بیا چې وګورې نه دا بوس دا دونه بوس ورته خېشته و چې ماړه شي تیار شي بې زبانه مال دی ثواب دې کېږي هلکه ثواب دې کېږي وروستي مه شئ غواګانې به که راشئ داسې ښایسته غواګانې له درکړم یوه د بلې نه ښایسته ده او که نه غواګانو پسې راغلي بس زه د ژوندي سړي نه یم دا سړی ښه دی تاسو خو وګورئ دا ټکې سرې لکه سره عناعت راځئ راشئ راشئ وګورئ السلام علیکم وعلیکم السلام تی مه شئ په خیر رالی د دیمان ته خیر کا غواګانې قربانۍ دپاره رالی نه ساتلو یې وړو قربانۍ ته خو ډېر وخت پاتې مونږ له 100 روپۍ مزدوري به راله وکړي خرڅ نه یارو او که نه غواګانې خو راسه دي دغه دا وګوره دا 3 دانې غواګانې ټکې سرې دي ځوانه او ښایسته غواګانې دي کالی د ساتنې دپاره هم ښې دي او د قربانۍ دپاره هم ښې دي دا غواګانې خو ښې دي خو لږ داسې خوارې دي خیر دی ځه کومه یوه دې خوښه ده دغه دوه صحیح دي که نه دغه دواړه تیارې دواړه به دې والو که نه ښه حاجي صاحب د دې دواړو سوري خوی دي دی وی بله ویمه ها دې وی او پاکه مسلماني خبره ته کومه یوه خبره ده زما د دې براله راکوي 1,50,000 روپۍ او د دې غوا چې دی تا لږه درانه دې بله 1,80,000 روپۍ راکوي بس دغه اخري ریټ دی زما یوه خبره وي زه سرخوږیا چا څه نه کوم تا خو مې بادام نه دي خوړلي یا لکه صرف بوس دې خورم او خدای دې ښایسته پیدا کړي دي هو که نه نورو خو مې بادام خوړلي دا به څه خبره داسې کار دی چې لږ داسې خبره وکړه چې بس دنیا وایلو ده نه هغه سره خو ماغزه خراب شو داسې کار وکړئ چې د دې براله که اخري چې دا یوه خبره وي بله څه نه کوم ځوانه د 1,45,000 بد نه د دې غوا وایي ها او د دې بلې مې له 1,80,000 ویلې دي 1,55,000 راله راکړې او زه یې پولي واخله او زه یې په مخ هم کا ما یو خبره ورته زه وکړم بس 1,20,000 دې د دې شوي او 1,10,000 دې د هغې 2.5 لکه روپۍ شوې یاره دې نه کمه ماته نور واره نه کوي ځکه چې د 1,000 روپو خو پې صرف ما بوس کړي بوس دې پې خوري که هر څه دې پې خوري دې کور دې ودان خو داسې کار دی چې بس بیانه وله بچیا ورکړه سار به ورپسې راشو بس 2.5 لکه روپۍ شو دې سرخوږی راسره حاجي صاحب واره نه کوي راله نه کوي پرېږده زوړوله له 100 به پکې موږ هم ځان لګټو که دا ونیسه دا واله یاره که نه کېږي که نه دا کېږي مړه ولې زیاتې واله به ځه سبۍ به د خیره سره موږ بسې موټر راولو انشاءالله به دې ځای نه بیا نه روان یو صحیح ده که نه دا شپه دې تا سره وکړي دا بیان هم ډېره کمه رانه کال کې زه خو څه نور راکوي هغه خو نورې درکوو که نه دا خو چې پاڼې د جب کې واچوه او ځه زه زه الله دې له بختوري کړي امین 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 نښې به وګو سهار وختي م ته راشئ هغه صحیح دی که نه دواړې بېګا ته مې لږ ښه خوراک وکړه وایي صحیح ده خو مې مسلمان یم ته کافر نه یم هیله منه بچې دا مسلمان سړی و صادقه سړی و واله او راکه او خبره هغه نور خو یې بادام پرې خوري او ګنکپان یو من په غواګانو چا بادام خوري ما ته اوس پرېږدي ولې مخوکي ته دې خیر نه و په سهار دي دا ډېر ښه سړی دی ښه سړي سره سودا پکار دی خو زه سهار به ورسره کېږم موټر راولو او بوډۍ ځو اوس زه چې